شاهین وایي امریکا دې تر خبرو عمل ته لومړیتوب ورکړي. طالبان وایي د امریکا حکومت دې د مذاکراتو پر ځای عملی ګامونه اوچت کړي. د قطر دفتر وایان سهیل شاهین په تازه څرګندونو کې ویلي دوی د مذاکراتو نوي پړاو هرکلی کوي، خو د دې پلویان دي چې امریکا د مذاکراتو او خبرو پر ځای عملی ګامونه اوچت کړي او پر خپلو ژمنو ودرېږي. د په خبره افغانستان اقتصادي مرستو ته اړتیا لري او د دې وخت دی چې ټول هیوادونه خپل همکاري ولري او هغه پر امریکا غږ کړی چې د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني. ټاکل شوی چې په نږدې ورځو کې د امریکا او افغان لوري ترمنځ د مذاکراتو نوی پړاو پیل شي. په دې مذاکراتو کې به پر اقتصادي مسایلو له افغانستان سره پر مرستو د رسمیت پیژندلو پر مسله او نور اړوندو چارو خبرې وشي. ویل کېږي چې مذاکرات ښایي شاوخوا 15 ورځې دوام وکړي او د دواړو لورو پلاوي به دغه مذاکرات یوې پایلې ته رسوي.